مروت په 24 نومبر باندې کومه جلسه ده هغه کې وزه یو بهادرۍ مثال زه پیش کوم. شیر افضل مروت دا ویلی دي نو ځکه چې شیر افضل مروت ته ذمواري هم حواله شوې ده. هغه دا ویلي اسلام آباد کې به زه په کوم قسمه طریقه به زه بهادرۍ او مثال زه پیش کوم. نو ځکه چې شیر افضل مروت تاسو ته پته شیر افضل مروت بالکل تکړه سړی دی ځکه چې کوم وخت سخته پیټۍ کوم سخت حالاتو هغه وخت دا راوتی او په هغه وخت ټول خلک غلی شوي نو دې وخت کې ذمواري هم ورکړل شوې ده شیر افضل مروت ته. هغه دا خبره هم کړې ده نو 24 تاریخ نومبر باندې به د KPK نه 3 قافلې وځي او شیر افضل مروت دا اسلام آباد پولیس هم دا کوشش کوي چې موږ د جلسه ناکامه کړي او دا شیر افضل مروت دا ویلي دي زه به هغې بهادرۍ چاغه کوم. نو مهرباني دا وکړئ د PTI کارګرانو دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ ځکه چې عمران خان دا خبره هم شوې ده دا جلسه به احتجاج به وي او پورې چې څو پورې د یو څه مقصد دپاره وځي هغه مقصد دو پوره کوي او پر به دو نه راځي. او اسلام آباد کې کم کاروباران خلک دي هغه هم دا خبره کړې ده دا جلسه دي دلته نه کیږي ځکه زموږ کاروبارونه خرابېږي. هغه هم د وکیل باندې دا خبره شوې ده خو لا منل شوې نه ده نو هغه هم داسې یریږي نو دا به اسلام آباد ته ځي او دا جلسه به خامخا کوي. عمران خان هم ته ویلي دي. نو شیر افضل مروت ته تاسو ته پکار دی ځکه چې شیر افضل مروت په هره سخته کې مقابله کوي او دا پر ذمواري ورکړل شوې ده. دا خبره کړې ده خامخا زه دپاره دا کوم. نو میرا ویډیو کتل ډېره مهرباني مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. والسلام.